تاسو ټول چې کم دینو ډېر مبارک شه چې د دې غلونه د دې ډاکوانو نه د دې صوبایي حکومت نه د دې نه خلاص شوې مبارک هم شه د ګورنر صاحب په ثمرې دستخط کو او دغه غلا دغه ډاکوان دغه فرغونان دغه تاڼهداران دا واپس شو موږ احتجاج کوو چې زما بچي سره ډوډۍ نشته زما بچی ته چې کوم دی وړه په 3000 روپۍ او باندې په 3000 روپۍ تروړه شوه نن ملاویږي نه او هغه هم د دغه وخت فرغونان شیرام او اسد کیسر اینډ کمپني هغې خپلو تاڼهدارانو له کوټې ورکړي دي په مختلفو ویلیج کونسلو کې او په کلو کې باندې مشران ووي چې د بدقسمتۍ نه زموږ فیصلې په روډونو باندې کېږي اول خو تاسو ټولو له چې کوم دی نو ډېر مبارک شه چې د دې غلو نه د دې ډاکوانو نه د دې صوبایي حکومت نه د دې نه خلاص شوې مبارک هم شه د ګورنر صاحب په ثمرې دستخط کو او دغه غلا دغه ډاکوان دغه فرغونان دغه تاڼهداران دا واپس شو بل دویمه ضروري خبره ده چې دا نن کوم پروګرام موږ دلته کې کوو زه د پی ټي آی یو ادنا ورکر ګوج زړه وخت میر جعفر او میر صادق په وینا باندې د دې ځای یو جابر د پی ټي آی صدر پرویز کټک بلا وجہ بتائی د پارټۍ نه ویستم شوکاز نوټس راکو د پارټۍ نه ویستم خدا نن چې کوم پروګرام دلته کیدونکی دی دا د 19 د پی ټي آی د شیډول مطابق دا په شیډول کې په 18 تاریخ باندې په شواړه هډ کوارټر د 19 د عثمان خان ستاسو ملنګ ورور چې دا د نن ولاړ دی تاسو سره دا هغه د حلقې د عمران خان په وینا باندې دا احتجاج نن کېږي او دا ریکارډ کېږي څومره د شرم خبره ده نن ستا په دې چوک کې د ثوابه د دغه فرغونانو د دغه هیجګرو د اسد کیسر د شیرام کم هغه تاڼهداران چې کم دي عہدهدار که هغه د ضلعي هغه نام نهاد تنظیم دی او که هغه د کلو او ویلیج کونسلو نام نهاد تنظیمونه دي چې چاله عہدې ورکړي دي اجی صاحب ته مرکلې و ما راغې زموږ ملګری دی او که اجي صاحب لین رانه ګډوډوه ما بیا رانه شی خطا کېږي صاحب چې چاله دغه عہدې ورکړي دي او نن د څه دپاره موږ دلته راغونډ شوي یو د ګرانۍ خلاف احتجاج کولو له موږ احتجاج د چا خلاف کوو دا ډېره د سوچ خبره ده المیه ده چې موږ نن د شوې اډې د رزر په چوک کې ولاړ یو موږ احتجاج کوو چې زما بچي سره ډوډۍ نشته زما بچی ته چې کوم دی وړه په 3000 روپۍ او باندې په 3000 روپۍ تروړه شوه نن ملاویږي نه او هغه هم د دغه وخت فرغونان شیرام او اسد کیسر اینډ کمپني هغې خپلو تاڼهدارانو له کوټې ورکړي دي په مختلفو ویلیج کونسلو کې او په کلو کې د دې کوټو نه مخکې 3600 پیکټه 3600 پیکټ چې کوم دی زما د حلقه پی کې 46 او د 47 کوټه وه چې هغه به دغه ځای کې د دې چکنودي یونین کونسل یو ممبر دی څه نوم یې دی لکه نه سبحان هغه سبحان به چې کوم دی راوړه بل هم یو ورسره ملګری دی د دې شیرام تاڼهدارانو هغه به موږ ته څلورو میلیونونه کوټه میلاوي ده 3600
20 किलो और 10 किलो जोड़ी की तकरीबन वो वनीम जरा टीले अल्लाह हाजिर नाजिर दे जख्पले च कमने नु वरगलियो द डायरेक्टर फूड पर डिपार्टमेंट बांधी मारे लाश लगोले दे कुछ ना कम पर वो ना अंदर दनास्तु अगे ये बसरबानी हकला कुलाड़ू की हिसाब किताब में उनको अल्लाह बावरू का शबाबुना तरवूला गुरुबो पूरी सिर्फ दगा यो दो लकानो ओ दमिल खावंदानो दा 6-7 लाख रुपए पटीदी संग पटीदी उजर दमा पे क्राइड उजर दमा दिलेवी अगे के बेदूला सवा तसवा शपक सवा तकसीम करी ओ बकाए में बाग मिलनु वाला बानी व अरजान रेट बानी कर सिकड़ी दा जमन शरम नूर कम इंतहा की चिमंगन दखबल हुकूमत खिलाफ द 18वीं तरमीम द पास की दू तरफ हादापुरी द 6 डोडे कम सीजन च मिलावीगी दी सर च कम दे द मरकजी गवर्नमेंट इस कारुम निश्ता हकूक सूबी त मिलाओ दी नुम सूबी त 18वीं तरमीम की मिलाओ दे टोल हकूक सूबी सरा दी नुताग्रानी मंगमाने लगा हुलूर अवस्था कम द फूड मिनिस्टर गिरे अत्ते फते बस उन गुना च कम देनो आ गए काबल तौली गल और काबल की घर सीगी जमात ही बच्चों सर ढूंढे नहीं था और वजाने मत भी तजोरे डके और ब्या भी जुमात जोड़ की और ब्या भी कम देनो मदरसा जोड़ की पाराम पे सुबांदी वजीरा ने कम देनो जनत तनिश्चितले राशा वदी चौक की उतरेगा और दखपलू गरीब खल को तपूसुगा ताकू ब्या बड़ी वाली और तवागानु जनाजू की पुटुगानु दा परकार की गई तो दरूस कम लेवी ता तउस तखपल नजरवाल कारशु मंग दावायु चिनन मंगा वदी चौक की उलाड़ियू दाद इन्हें 19 द इमिने उस्मान खान अलकरा कम की द खान से पवेना बांधी पड़ू मनुआ दो कसानों की ऊंची शिल्किस मरीश्वर ने चिकम दे वापस करी खलक लगे टीपरों घर से दो 50 करोड़ा 6 करोड़ा 30 करोड़ बांधी 20 सुरूर था दी गरीबी में नहीं था कम चित्री पीरी पाक शिवरे दास वाले चिकम दे दी इज्जत पकड़े बसर करे था 80 करोड़ रुपए रिश्वत को तो मिलावी दो सरद वजीर वजारत अल्लाह हाजिर नाजिर दे टुकड़ा उकड़े दे निरी घर शिवे रजरवाल उस्ताद उस्तर की निरी कथा करी उस्ताद उस्तादी निरी टीच करे लेकिन दा गलू चिदा बंदर पार्टी करे दा खबरी खीरी कहूं मैं फल बहुत को लावीगी पिंडालू न बस जावीगी बाकी के वजह दा गलू ये वगला दर्शकन सरदर सरगंदुमा खेम मरता चिचापटी का की सूरवानी दी चार्ज कम दे फर्नीचर की सूरवानी दी चाप दवायानों की सूरा वाली दी और चाच कमदे पौड़ों की सूरा वाली दी दक का खबरी दी जबरुंदी कॉलेज का चली उमा दी कॉलेज की पंसूस भी तकसाने दगनों करान करी दी वजीर से तानादारानु पोए ना बांधी अल्लाह वरुका चाच पकिस मकरा अगलिदा बीतुनिस मका पकी दखल कुरा अगलिदा अगीले नौकरी निश्ता वही फलानी ले लड़शा और डिग्री ले लड़शा और दल तेरे तानादारानु पखली बांधी पंसूस का सान पर तिकड़ी दी तबूस निश्ता पुख्ता
نشتا خو الله کا پتی اخلاصی منت چې کم دی د پښتنو نښه کړې ده او څه وایي وایي موږ سره روپۍ دي په روپو به وډالو خو په الله باور وکړه دا جرګړو پښتانه لس پېرېدله چې کم دی عزت پکړې د دې ملنګانو په مینت او په سنت باندې په سر کړه خو پوه نه شوی والله روپۍ به نه مخلي او ووټ به مې انشاءالله تاسو له نه درکوي ملګرو بیا به م راځو بیا به م دې چوک کې ودرېږو ځکه چې دا کار زمونږ دی دا کار د اسرار خان د کورنۍ دی چې دا یو دوه څلور شپږ لس کورونه دوکانونه وو د دې ملنګ کاکا هوټل کې به ناستو ملنګ سړی و یاران دوستان ټول دا دوکانداران څه پکې ډېر مړه دي او که کم شم دي هغه زوی پاتې شوي دي دلته به دې وروڼو سره ناستو په دې چوک کې به د غریب دپاره ولاړو د ټاړهدار منې ته د مجسټریټ منې ته د غریب په سر به لاس اچاو نو موږ د هغه سړي کاغه عثمان خان دی او کاغه زین دا اسرار خان وړی وو دا کار زما د پلار د نیکه دی انشاءالله من به تاسو سره په هر سخته کې په هر نرمه کې لکه د روڼو په شان نه صرف په غمغادۍ کې په هر سخته کې په تاڼه کې په تحصیل کې په اسپتال کې په پوښتنه کې لکه د غر په شان دي ولاړ یو په ټیکو به درننه چې بیا به هم څوک ټلیفون نه اوچتوي او اوس خو به هم اوچتوي ځکه فارغ شو ټلیفونونه به هم اوس اوچتوي ټرای وکړې الله باور وکړه په دویمه نن به هم اوچتوي نو وروڼو موږ دا وایو چې نن د حکومتي ډلې د عمران خان د پاټۍ پروګرام دی او وګورئ څوک دي پکې زه خو د هغې په کتاب کې ایستی شوی یم او هغې څه کوي هغې صرف د خپلې کورسۍ په چکر کې دي خپله کورسۍ بچ کوي تر پرونه پورې چغې والي چې مه ورکوه ثمري ښکاروی یو څه وي منافقان دي نو د خپلې کورسۍ په چکر کې دي د غریبانانو ورسره هېڅ فکر نشته والله که ورسره فکر وي ستاسو ملګرو ډېره مننه زموږ په معمولي کال باندې تاسو موږ سره هر وخت راوتي الله هم کور کې خیر او برکت واچوه زما لطیف لالا دې الله وبخي هلته واړه جنت ته دې وله ورکړي خپله وفات شوي زما سبا په هائی کورټ کې تاریخ ول لطیف لالا زما وکیل هم دی سبا 19 تاریخ دی کېدونکی دی تاسو ټولو ملګرو ته خواست کوم چې هغې له به سبا کې خیري ځو هغې پروګرام چې کوم دی وي هغې له به ځو او په هغې کې به بھرپور شرکت چې کوم دی زه به هم کوم وایم نه صاحب به هم ځي ځکه موږ له باقاعده دعوت را کړی دی څومره زما ملګري چې دي هر ځای کې هم چې دي نو هغه به دغه امن پاسون پروګرام له به